سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا الله رب الجلال نه امید دی چې تاسو ټول به خیر او عافیت سره یې. نن د یو بلې وظیفې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوي یو. وظیفه د هغه رونو خویندو دپاره ده کوم رونه خویندې چې تعلیم کوي، خپل محنت او کوشش کوي، لیکن د محنت او د کوشش باوجود هم کم کتاب ګوري، سبق ګوري، هغه سبق په ذهن کې نه کینی، د ذهن نه یې وځي. ان شاء الله العزیز دې وظیفې سره به ذهن قوي شي، ذهن به مضبوط شي، د کلونو کلونو خبره به ورته یاده وي. دا وظیفه به تاسو د مازدیګر د مانځه نه بعد کوئ او 15 پیرې به وایئ. وظیفه ده یا علیمو یا حفیظو یا قویو، یا علیمو یا حفیظو یا قویو. کله تاسو د مازدیګر مونځ وکئ دا الفاظ به 15 پیرې ووایئ، خو چې کله تاسو دا وایئ په دې خپل تندي باندې به لاس ایږدئ. کله تاسو یا علیم وایئ ځان سره به دا تصور کوئ چې ای الله زما په علم کې اضافه وکړي. بیا کله یا حفیظ وایئ دا تصور به ځان سره کوئ ای الله زما حافظه تیزه کړي. او کله یا قوي وایئ ځان سره به دا تصور کوئ ای الله زما حافظه قوي او مضبوطه کړي. څو ورځې وظیفې کولو سره به الله رب ذوالجلال ستاسو حافظه مضبوطه کړي او بیا کتاب ګورئ. د الله رب ذوالجلال په فضل و کرم سره به تاسو ته کتاب یادیږي.